بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 43 نواله وما ارسلنا نولي منغا من قبلك مخزانا الا رجالا مگر انسانان نارینا یا نارینا انسانان مددی وجہ مخولے کہ چونکہ انسانان تے لے گل دا غیر پار رول ماڈل پکارو ددی وجہ اللہ تعالی انسانان پیغمبران راو لے گل او دویم دا چې دا هغه اوپن ایکسس پکارو نو اوپن ایکسس دا د خود نه د چاوي د نارینا ویندې ول نارینا لے گل نوحی منگ بوحی کول دویتا فاسألو اہل الذکر تاسو پختنو کئی اہل الذکر دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پلن پوئے گئی نا غیبم تاسو ہوئی چا او دا ہسٹری دا مثلا دا تاریخ دے چا او نارینہ انسانان اللہ تعالیٰ پیغمبران لے گلی دی لیکن محمد رسول اللہ بانے اعتراض کئی دا بی بنیاد دے ادائیوں پا دی پوری چی بی بنیاد دے وجہ جا سر دشمنی مخصبہ کے اعتراض به وکړ تاسو ملتي فویل وګنا چې خاوند خدای ته وي خدای نه بعد خدای دې زبان درازه و څنګه جبور و ناغه بنوړې څنګه نو خاوند ورته ګورا چرته لینه بد دعاوزي بیړه به غر کشي زګوره مستجاب الدعوات صحیح وې دې معنا دا چې دعوا کې ته ولی الله خدای دوست دی وی اول دې کې شخص دا په ما باندې بد دعا مکو وی د خدای دوستان په هوا الوزي څه کوي په هوا الوزي صحیح نو دې مسجد تراغه مونږو کوي الله کا په دې می ژوند برابرۍ نو خدای له توفیق راکړي چې لګونه په هوا الوزم خو ګوره کدي سره مې لګ ژوند خشه نو الله تعالی زړه کې واچولې دا څه ودرېګا او لا سو صحیح نه راسونه به وزرو کار شروع کیو نو دې والو تر مسجد نه چې مسجد نه والو ته ستاسو علاقې څه وای ته کوم ځای اوسه کنوګا پارک نو کنوګا پارک طرف ته خو په هاي الټیټیوډ باندې والو ته په خپل کور د درې شکرې ولګولې او وې کته چې خزر ته ګوري خو په دومره هاي ټیټ شناخت نه کېده نو بیا واپس مسجد ته راغی مسجد کې کوڅ شو چې اوس مسجد نه بیا لاړو صحیح نو بیا ورته خزر باندې راځو نو بیا خبر ریپیټ کړ هغه ورته وی د خدای دوستان چې په هوا الوزي وینن یو راغله زمونږ د کور باندې چکرې واله صحیح نو صحیح ته پته و چې دغه په دغه وخت کې جمعه ته تلل صحیح مسجد ته تلل نو دا ورته وی چې زمونږ د کور ته راغی نو داسې حرکت وکړ وی او وی بیا داسې حرکت وکړ وی او وی خطا جوړی کتل ورته وی نه خزي دا زوما ته هم چې خدای دوستم دا زوما چې الوتم هغه سرخه دا ته ذکر کو نه کوي ځکه چې سره دی ځل نفرت پیدا شو نو داغه بتا تار څه کاغه واغستاري صحیح او چې سره محبت پیدا شو نو داغه څنګه خپل ورته د ښکاره کړو دنیا کې دغه په شان خپل نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دغه دښمنی و نو په هر خبره اعتراض کو بالبينات فواضح احکام سرا والزبر کتاب سرا وانزلنا نازل کرے مونگا الیکا تا الذکر نو دا تولی کا لفظ ذکر دا دے قرآن کریم کے 100 معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یادونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی بعد دو قسم ده یو هغه ته وی وحی جلی قرآن کریم دې ته وحی جلی وی بل ته وی وحی خفی احادیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه وحی دي خو یو ته جلی وحی وی بل ته خفی وحی وی جلی معنا برایټ وحی سو ښکارا او خفی معنا هډن وحی نو دلته په معنا د وحی خفی راغلی دی وانزلنا نازل کړي مونږ تا الذکر وحی خفی سره پارا
لتبین للناس دے دا پارا تا بیان کے خلقو تا ما نزل الیہم ما شے چ نازل شوی دے دویتا یعنی قرآن. اللہ تعالیٰ فرمائی چې د قرآن بیان موقوف دی پدې چې ته د وحی په اساس باندې تشریحاتو کې او دغه تشریح والا وحی د مونږه تا ته نازله کړی دا. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل قول او عمل سره د قرآن کوم تفسیر او تشریح کولا دا هم وحی وا. دا څه شی وا؟ دا وحی وا او تایید سوره نجم کې باندې پیدا مکن اوشتم پارا کی 1520 صفحه ده. والنجم اذا هوا قسم دے النجم پستور باندے اذا هوا چکل دے غائب شی قسم دی پستور باندے چکل دے غائب شی. ما ضل صاحبکم نخطا شویر دا ملگر استاسو. ضل مانا آغا خطا چه سڑے پنا پوہے پہ آغا خطا اور پسی لفظ دے وما غوا آغا خطا چه سڑے دانشتہ کئی نداز ترجمہ ہو کئی چه ما ضل صاحبکم نخطا شویر دے نا دانشتہ دا ملگر استاسو نہ دے خطا شوے نہ دانستا پنا پوری کی وما غوا او نہ خطا شوے دے قصدن یعنی نے پنا پوہے بانے خطا کرے دا نے قصدن خطا کرے دا. نو چې کم لفظ وئی کم حرکت کئی کم عمل کئی دا د وحی پاساس کئی دس پاساس کئی د وحی پاساس کئی. وما ينطق دے خبر نہ کئی عن الهوى بخواہش پاساس خبر نہ کئی د خپل خواہش په اساس. ان هو دا خبر او دا عمل دد الا وحی مگر وحدا یوحا چې وحی کول شي دتا. الله تعالی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کوي یا کوم عمل کوي نو دا څه په اساس کوي؟ د وحی په اساس کوي. د خواہش په بنیاد باندې کار نه کوي. ایون دو ودونم کول په خواہش نه کول پسې کول د وحی په اساس کول پسې کول د وحی په اساس کول. واپس پر سبق تا وانزلنا الیک الذکر نازل کړي مونږ تا ته الذکر وحی ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دې د پاره چې ته بیان کې واضح کې خلق ته ما نزل الیهم آغا کتاب چه نازل شویر دویتا یعنی قرآن. و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن کریم لنبنے مفسر دے او تائید دغل تولی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانا کس پلو شاگردانو تپوسو کتابعینو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزمرہ ژوند سشے روزمرہ ژوند دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وای دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ پر روزمرہ ژوند کې څنګه وا روزمرہ ژوند کې رویہ څنګه وا. حضرت عائشہ ورته ډیر مختصر خو ډیر جامع جواب ورکړ وکانه خلقه القرآن. بس دا پیغمبر رویہ چې قرآن سوئی دغه وا چې قرآن سوئی دغه وا. زمون شیخ سے فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن عملی تفسیرو څه شو د قرآن یو خدای تفسیر دې موږ کو په زبا یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به عمل سره خوځي نو هغه د قرآن عملی تفسیرو. ولعلهم يتفکرون ادید پارا چې دا خلق فکر کې په دوه خبرو کې دا تولیکا یو په دې خبره کې چې د انسانانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. انسانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. او دغه خبره ده چې د شریعت بنیادی مآخذ یا بنیادی اصول دو دي یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت.
افامن الذین مکروا السیئات، افامن الذین آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السیئات چې تدبیرونه کړی دي ناکارا تدبیرونه کړی دي. نو سیئات په معنا ده ناکارا تدبیرونو، د مکر معنا پلاټینګ، ناکارا پلاټینګ کول، ناکارا تدبیر کول. الله تعالی فرمایي دا کم کافران چې د پیغمبر علیہ السلام او د اسلام خلاف ناکار او گنده تدبیرونه کوي، ناکار او گنده پلانینګز جوړي، دای د خدای د عذاب نه بے خوف شي. ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکار تدبیر نه کوي. صحیح یو معنا پیدا ده چې سیئات په معنا د ناکار تدبیرونو. نو الله تعالی فرمایي چې څوک ناکار تدبیرونه کوي هغه د دینه بے خوف شوی دي ان یخسف الله بهم الارض، چې الله تعالی به زمکه کې ډوب کی. الله تعالی به سکی په مزکه کې به ډوب کی. ګواتیمالا کې عذاب راغی، تصور ګواتیمالا کې داسې عذاب راغی، دوه کلی هغه بالکل پزما کې راغی، سره خلکو او دواړو کلو کې سوار د سوا خلکو سره یو کس په بچ نشي، ټول لاړ ځما او لاړ دولس بدلان دي. الله دې معافي وکړي. صحیح اور پسې زر رااله چې نورم پکته بوسي، ځکه ویړه کول کنه نورم پکته. اول ته پاکستان کې اول زر رااله خلک تباہ کړو، پسې افت شروع شو. اوس ورپسې باران دی زبردست او ژلای وایي، ورپسې ژلای ده ادا سے تیز هوا د هلیکاپټر نشي وړته. خدای دې به امتحان. حالانکه دغه دومره ښه خلک ته ساده خلک دي، ساده مسلمانان خلک دي، اته ورغله نو دا ډېر ښه ساده خلک دي. نه د دینه چې بره لرسي بالاکوټ تر تب ډېر ساده خلک دي او ډېر مسلمانان خلک دي. سوا ډېر زرو نه ولاړه په بره 15 زرو لا روان دي، ای خپل علاقو ته رسیدلې نه دي. دا خو د نږدې دې کوم غټو شهرونو ته جوړ رسیدل، یو قیامت دی. الله دې معافي وکړي. نو بیا ما اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ چې دا زګر دلته خلکو تاسو کوم امداد کول غواړو مسجد ته پیسې ما یاره مونږ نشو لګلې. صحیح او اساس ذمہ داری غستل دي خدای نه یاره په کار دا خلک غړي وړي شي سړی د خدای نه یریږي. مور ته مور پته بوله نو بیا اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ د پریزیډنٹ ریلیف فند. نو بس وختي تاسو ریلیټ ولې ما اعلان وکړم دا پریزیډنٹ ریلیف فند، ما بازار ریلیف فند هر بینک اف امریکا کې دی اخلي. کابی بینک اور ڈاؤن ٹاؤن کے لیے صحیح ابھی بینک پاکستانی بینک ہے ایو خود خلی ہمارے بینک آف امریکہ ہمارا ہر برانچ ہے اکاؤنٹ سے پارا پیسے خلی. در پاکستان پر تاریخ کے لیے ټول بدترین زلزلہ ده، شپږ دقیقې او 8 سکندہ قیامت او دا غینه بعد یو سل 55 ډیش کې رااله افټر شاک لریا دي روان دي خلک کورونو ته نه وځي. کم ځای نه خو اسلام آباد کې اسلام آباد کې پریوته کنه نه پتا راګه غټ په دونه چې اوس الته سپاتې شي نه دي. واړه بلډینګ وړي بلډینګ نه وړي کې کور نه پاتې شي. اوس په دا ټي وی باندې خپل اوف بالکل داسې میدان شي او یا سبحان الله دا خلک غریبانان نصار 9 بجې 2 منټه کم په 9 بجې اله سکولونه شروع شو، شپږه ته سکولونه دا سيناس کې او ماشومان تر وخت کې مړ پراته. الله اکبر فصلونو ماشومان په یو سکول کې مړ پراته. هغه میډیکل ټریټمنټ چې کوي رکولا او اسمان لاندې ځکه هسپتالونو ټول ټول کیږي. هسپتالونو ټول لګونه نشته چې کوم بلډینګ ولار یا کریک ته نه نوته نشي. لکه چې اوس دا په دا ټیم د پاکستاني وزیر اعظم کا داسې په بد حال او مشرف نه کته داسې په بد حال دنیا ته اپیل کوي موږ سره هیلپ کوي سره ولېږي چې کس ژوندۍ چې راو باسو یا مړی راو باسو. نو باقي خدای رحم کوي. کشمیر پاکستانی کشمیر ده انډیا کشمیر کې تقریبا 300 کسوره دي. آرمی خو بلاک دغه په راپورته نه یو بلډینګ په ډول
200 کې 250 آرمي والا هغه په خپل بیرک کې وسبارک کې کېناست. قیامت خلک غریبانو بیگا باران کې په جلای کې بهر په پارکو کې دي صحیح. اوس حکومت ول ټینټونه راړل په اسلام آباد کې ټوات کې منصره کې نو هغه دومره تیز هوا ټینټ ټینګي او ګور پسې باران او جلای الله اوس په سخت یخني ده ها الله او دانن په اخبار کې لوستل وې زلزلې نه لس منټه مخکې په 846 باندې دا په 858 راغلی درته په 846 وې د ازمکینا د میژان ماران لړمانان د سدي انسیکټس دا ټول راوته صحیح. او خرون او غیان یو قیامت جوړ کړ. مرغای یو تور تم په د اسمان کې مرغای نه کې نسته په خپل الله کې په خپل جاله کې او سپي یو قیامت شروع کړ ټول اسمان طرف ته خلینو ولي او आवाज وکړ او مرغان وی قیامت جوړ کړ څه قیامت راغی ټول خلکو سره بس قیامت شو صحیح. او په دې اسنا کې عالم ارور مې ته بیګه خبر کوله وی اول خدا سے ایست ویسٹ باندې اطلاع ایست ویسٹ باندې صحیح. نو یو څو جټکې داسې په ایست ویسٹ والے نه بیا اپ ډاون کېدا داسې نو چې دا والے نو بیا په ساوث او په نارث شروع شو یا څنګه. او هیمالایا ده همالیا چې ورته د دنیا ټول نه لوړ ځای دی هغه وي پدې څه سور نور چڅ څنګه پلیټ لاندې لرسي کنه ما پلیټ لاندې لرسي او پوښتنه وباره کنه نو یا نور درلاو الله تعالی خپل کار خپوي خدای له قوت ته څه شي دغه کنه په بعد منصره بټګرام کوهستان سواد شانګلا ټول څه وسرت دي خو څه وسرت تباشوي دي تباشوي هم څه وسرت دي خدای زلزلہ چې تر ملتانه پورې تباہی کړی دا تر لاهور پورې گجرانوالا سرګودا هغه ډیره وړا و دا ډیره زیاته یا الله بل د دې ډیوریشن زیاته د زلزلې ډیوریشن خود منټي یا نیم منټي یا سورې په سکند وي دا 6.8 منټ almost سورې شو 6.8 no almost 7 minutes شو 7 منټ کو خدای او کنه الله دې معافي وکړي پر خلک غریبانه اوس په ټي وي باندې وکړل په دې حالت کې هم خلک هم خلک ده کنه په دې حالت کې هم ځنانا غریبانه نه ځنانا غریبانه فدای مکه نه څه صادره ځان ته څولې یې خواله کېده او مزل کول دغه ما خلک ته مسلمان خلک یا الله اف امن الذين آیا بے خوف شویدیا کسان مکرو چې تدبیرونه کړی دي ناکارا یخسف الله بهم الارض نو خسف دیته وای چې د ازمکه په کته لاړ شي او خلق ون غړي یا بلډینګونه تاسو نه غردل وای کنه وای چې ژوند دي تیر کیا ان یخسف الله بهم الارض چې کینه الله تعالی دوی باندې ازمکا او یات یوم العذاب یا راشد عذاب من حيث د داس جانب لا يشعرون چې دوی ته احساس کېږي او یا خذهم یاد به خوف شوید د دینه چې ونی سي دوی لا الله تعالی فی تقلب معنا امد رفت حرکات په حرکت کولو دوی کې فما هم بموجزین ندی دوی عاجزون کی الله تعالی دا خدای ډیفیټ کوله خو نشي خدای ډیفیټ نشي ورکوله او یا خذو یا دا چې اونې سي الله تعالی دوی لا
الا تخوف پس دو وارننگ ورکولونا فإن ربکم تاکیق سر پروردگار ستا لرؤوف الرحیم دیر مہربان دے دیر رحم کون کے دے اولم یرو آیات نگوری الا ما آشیتا خلق اللہ چھ پیدا کری دے اللہ تعالی من شیم سشے چون دے یتفیع ظلالو جو قوگورا مائل کی گی سوری دے سشے سورے سایہ مائل کی گی سوری دے غن الیمین شجانبتا والشمائل اچپ جانبتا راست او چپتا راست جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گورا چنور کل دا مشرق تراو خیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سورے کم طرف تے قبلی طرف تا این مغرب طرف تا صحیح بیا دنیا میں ورد نباد دنیا سورے کم طرف تا نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چی اگا انکار کئی خدای تعالی سجدے لگولنا دے کوئی نہ کئی خسور کوئی مستقل پر سجدہ پروچ اللہ تعالیٰ فرمائی دے نہ کئی دکھا دلہ میں فری ویل ور کرے دے دلہ میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خسایہ کو مستقل پر سجدہ پر تعالیٰ صحیح عن الیمین شجانبتا والشمائل او چپ جانبوتا سجدن سجدہ کے ان کے اللہ تعالیٰ تا وہم داخرونا اپدے آلت کے داخرونا چدوی سرنڈر کے ان کی دی اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرنڈر کے ان کی دی اللہ تعالیٰ تا صلی پنور کے روانی کدے 200 ذلہ مغواری چھ زمان سائے نے پدیز مکہ نہیں پڑتا نرہ دا پا کنٹرول کی شتا ندا وَلِلَّهِ خاص اللہ دپارا یسجدو سجدے کئی یعنی سبمشن کئی ماغ مخلوق فی السماوات چی پاسمانون کے دے آغ مخلوق چزما کے دے من دابت زند سر متحرک زند سر متحرک زند سر والملائکہ فرشتے وهم لا یستکبرون دان سیزان لوئی نگنی د سجدے کولنا اللہ تعالیٰ تا یخافون ربهم دو یریگ پروردگار پلا من فوقیم آغا اللہ چی دا پاسر دوئی دے پاسا مانا چی پہر چابانی کنٹرول بری دا پاسر دوئی دے مانا چی پہر چابانی کنٹرول بری وَيَفْعَلُونَ دا فرشتے کئیما آکار یو مرونا چید کمی دوی تا حکم کوشی وقال اللہ تعالیٰ ویلی دی لا تتخذو جتا سو مجوڑوئی الہین معبودان اسنین دو یعنی دی یو نزیاد خدای ممنی دی یو نزیاد خدای ممنی خدای اکیو دی انما خبر دادا هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبود دیکھو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمانہ اویرے گئی وَلَهُ دغ اللہ نپار دی ما غشے فی السماوات جسمانوں کے دے والعرض ازما کے دے وَلَهُ الدین واسبا ارزغ اللہ تعالی نپار دا غلبا دین کو مانا دا غلبے دین کو مانا دا غلبے ندی دین تا دین سے کوئی چی دے مقتضی دا غلبے دے چی تا تیسے ملاوی قوت تے ورطا ملاوی تا تیسے ملاوی وَلَهُ الدِّينُ اردے اللہ تعالیٰ رپارا دا الدین غلبا واسبا forever یعنی دا سے ندا چننے حکومت تے سبا بنی صحیح دا دنیا حکمران دا پارا فتویلے شے چننے حکومت تے سبا بنی استاذ صاحب حکمران اس دے نہ دے ڈبل اس حکمران دے سبا بھائی نہ بھائی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور دی اللہ تعالیٰ رپار دا غلب دائما افغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تتقون آیا غیر دا اللہ نا تتقون تاسو یری گئی ادا اللہ نا نہیں یری گئی اللہ نا غیر چکم مخلوق کستا ثبوتان اگر نہیں یری گئی دا اللہ نا نہیں یری گئی وما بكم من نعمت فمن اللہ آواز دیتا سبانے نعمت فمن اللہ داد اللہ جانب نہ دے سن نعمت چون دے دیکھو گورا سترجی دی بینا دی در چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ غزن دی شنوا دی در چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ زڑ دی فنکشن صحیح کئی در چا طرف نہ دے اللہ طرف نہ چلا گواڑی اپٹھن والا چلا نو دنیا یو قوت لے چل ور دی سنگے اس پمپ صحیح سو کولا پوشنگ کئی سو کولا خلو کی پکیوا سو کولا آخر کی دفعہ سے دعا تو
الله تعالی فرمایي یو شی بلکې دا وشتان دي دا دربه دلته عرب راځي دا بدن کې د مسامات نشته دا وشتان سوري نه دي دا بدن کې نشته نو هغه یو منټ هم ورته نشي ویلای دا هر یو د وشتو سوره تاسو څومره لوی د خدای مهرباني ده چې تن ورته ودرېږي صحیح بدن ځکه بدن خدای نه لوند بل ډېر وبدي پکې 92% حیواني بدن کې څه ده وبدي نو څنګه وبخو چې ګرمي پر راځي نه خوستین کیږي اسه کی هغه ستیم کیږي چې ستیم کیږي نو کله دا ځنه د ستیم کیږي ته بوش په بشلېږي سړی بوش لګي او فلیټ بشو بچي صحیح دا مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سویټینګ بار راشي او کله تا ته احساس نه کی عمل رواني او اکشن سي رواني نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت چې ما تاسو ته لږ کړل دا ټول الله طرف نه دي وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر بیا کلا چې ورسی تاسو تکلیف فیلین دای الله تعالی تا تجهرون زارای کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې لري کې الله تعالی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم نفورا یودل تاسو نه برب پروردگار پر سره یشرکون شریکان پیدا کړي لیکفروا بما آتینا انجام کار دادے یکفرو چ دینا شکریو کی بما آتینا پاغشی چور کرے مونگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فسوف تعلمون خزر دے چے پوئے بشے چدا دا خدای نعمتون انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول بدی انجام بسی دے با انجام سی وَيَجْعَلُونَ او داخل جوڑی لما لا یعلمون اغبطان دا پارا لا یعلمون چی پا اس سے بانے نا پوئے گی نصیبا نبوی دا پارا حصے مقرر رہی ای دا پارا حصے مقرر رہی چی دا منشتا یا دا نظر تاس نظر پیجنے دا منشتا یا دا نظر دا فلانی بت پارا دا یا فلانی بابا دا پارا دا خدا بندہ دا عبادت صرف چارہ پارا کی اللہ دا پارا وَيَجْعَلُونَ دَيْ گَرْزَيْ مَا آغچا دَپارا لا یعلمون چیغوی نپوئیگی نصیباً حصہ مما رزقناہم داغشین چمول ورکڑ دے تَاللَّهِ قسم پا خدایلہ تسألُنَّا یقیناً تاسن بتپوس گوشی عما کنتم تفترون دا آشے چوئی تاسو چی افتراء و فبریکیشن مکو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ادا مشرکان جوڑائی نسبت کے اللہ تعالیٰ تلونا مشرکین مکہ کی یو ڈالا وا اگر بھئی دا فرشتے ٹوڑے دا خدای لونا دی ٹوڑے دا خدای لونا دی سبحانا پاکی دا اللہ تعالیٰ دا اولادا ولہم ما یشتون اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ماتے خدا ٹریلین او زیلین لونا اٹریبیوٹ کری دکا دا فرشتو تعداد خدای تعلم دے وما یعلم جنود ربک الا ہو دا خدای دا لشکر و تعداد سوائے دا خدای نبل چاہ تعلم نور دا فرشتو تعداد سورے ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالیٰ تعلم دی ادا ټول مشرکان وای دا د خدای لونه دي الله تعالی فرمای په مای دا زمره ډیری لونه راته پړي دي اذان له ولور نر برداشت کوي ژوندې درګور کوي زنده درګور کوي صحیح نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پاره هغه چې دوی غواړي نظامن دا واجب تقسیم ده صحیح سوره نجم آیت نمبر 22 او 23 ان الذين تاكفرا كسان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نساتی آخرت بالے لیسمون الملائکتا اغین منکی دی فرشتولا لیسمون الملائکتا نمونہ و صفات بیانی فرشتو دا پارا تسمیت الانسا ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردیبانی اسپویا و دلیل دې سب پروف پر سره نشته چې کني فرشتي خدای دي فرشتہ نه خدای ده او نه سره ده دا یو بل قسم مخلوق ده دا څه ده
یو بل ما لهم به من علم نشتر دوی د پاره دی باندې علم او دلیل یتبعون الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر خپل تخیل دا فرشتو ته جنکای وی بیا د خدای لونه وی د دې حقیقت سره تعلق نشتا دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان یتبعون الا الظن سوره زخرف ان زمشتمه پارا کې وی آیت نمبر اولس اتلس او نولس پیدام بلکہ شپارس ولس اتلس نولس ام اتخذ آیان ولد اللہ تعالی مما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دزان دا پارا صرف لونه نیولی لکه څنګه چې تاسو وایي واسفاکم بالبنین او تاسو له ترجیح درکړې په ځامن ځکه تاسو لونه برداشت کوئ مشرکین مکه ای بلور نه برداشت وکړه وایذا بشر احدهم اکل چې بشارت ورکړې شي یو د دوی ته بما ضرب للرحمن فآغا چې دوی بتو چې دوی ثابتې رحمان لپاره په اعتبار د صفت یعنی فرشتي لونه فرشتي الله تعالی فرمایي چې دایله بشارت ورکړي چې د لور د پیدا کېدو چې لور د پیدا شوی ده ذل وجه مسودا وګرځ مقبد تور شوی وهو کظیم ادیر اډک شي دغم اسوي سوي او من ينشو في الحليا او من ينشو في الحليا آیا داس مخلوق چې دا غوی تربیت کیږي فی الحلیه په غاڼه کې پس کی ځکه د شذو کار سي د جنکو کار سي ارتیشیا ته کار سي رابنسن نه ته صحیح ہے نا نو سب اخلي جولری ډریسز لپسټک میک اپ صحیح دی وی دا تدین برداشت کو وی او من ينشو فی الحلیا آیا داس مخلوق چې دا غي گروث کوی شي دا غي براټ اپ کوی شي فی الحلیه په جولری کې پس کی په جولری کې وهو فی الخصام غیر مبین او دی په جګړه کې غیر مبین کلام غلبه مندل کې ندی نو د دوی کو ټرایبل لایف دی ته په ټرایبل لایف کې داسې مخلوق نو پکار چې دا غوی براټ اپ په جولری کې کېده دوی ته خدا سے مخلوق پکارو چې دا غوی براټ اپ فلاشن کو کېده خبر زکه ټرایبل ژوند کې اوتار دغه پکاري دوی وی آیا داسې دا اولاد چې په جولری کې براټ اپ کیږي دا پاسه ویسټ اف ټایم دی صحیح مالا خو هغه اولاد پکار دی چې په سپورټس کې پس کې پس کو یک کې په چلو یک کې په فلاشن کو کې په دې چیزونو کې براټ اپ شي ځکه موږ جګړه مار خلک جګړه کوي جګړه کې موږ فایټرز پکار دي دا روي تصور او هر چې دا زنانه دي دا د ژبې په ژوند کې هم اکثر جذباتي کیږي ارګومنټ نشي کولای څه کیږي ځکه دا احساس تیز وي د زنانه احساس تیز وي نو دا احساس کیږي زر بس زر غوسه شي خبره ده کړل وو فی الخصام غیر مبین نو دا د الفاظ په جنگ کې هم کله خپل خبره ارګیو کول نشي یوا یا غیر معنا وو فی الخصام غیر مبین دا د اصله په جنگ کې هم ډیره کمتر بغالب کی وجعل الملائکه وصلی الله تعالی و یو طرف ته خدا چې فرشتو ته د خدای لونه وای وای را چې دا خبر ور سره فیصله کو دا دوی د کم ځای نه دا سوچ پیدا کړی دی چې فرشتي خزي دي لومبه خو د فرشتو خزواله ثابتول دا یو مسله ده لیټران بیا دیم ایشو ته وځي چې دا د خدای لونه دي وجعل الملائکه او دوی ګرځولې فرشتي الذين فرزهم عباد الرحمن چې هغه بندگان د رحمان دي عباد
هم عباد الرحمن چاوی بندگان او سلیو الرحمن دی اناسن ابوی نے جوړ کړي د خدای نو دیکھو ګورا الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا معلومه ده چې دا فرشتي خزي دي دا څنګه معلومه کړي دا اشهدو خلقهم آیا دوی حاضرو د فرشتو د پیدایش وخت لکه مونږ د په بروم کې نرسنګ کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي د نرسنګ کو میډ وایف وي ورته صحیح ورته میډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لیبر روم کې کار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو به پته چاته لګي چې الګ پیدا شي نه هغه خدای ته چې کوم میډ وایف نرسنګ ہوم کې پس کې په نرسنګ کې تاسو ورته دای تاسو دای وای دای نو ټول وړاندې د بچی د ناری نوالي زنانه والی پته چاته لګي دای دا او دیو جن شریعت اسلامی کې ګور اس خدا الله تعالی او شریعت اسلامی د گواهی نه او سایډ تکړه ده چې په کریمینل سایډ بدا بالکل په گواهی کې نه انوالو کې خدا په کریمینل سایډ کې نو بد ډراپ کړی دا چې په کریمینل سایډ دې د گواهی تصور نشته په کریمینل سایډ باندې او داغي وجه ده د مهرباني ده چا سره زنانه سره شذ سره ځکه انساني نیچر دا دی چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کوي قاتل خو معاف کی ایک طرف میں دشمنی ده نو قاتل هم چې وي نو هغه کوم مدعي چې د په خلاف وي هغه معاف کی خو چې دا خلاف په کوټ کې گواہی کوي وې دې طرف میں دشمنی ده دې خو چې څه کول نو حق ورته خو تعالی ما سپلار وجه چې ته ما خلاف کوټ ته لړې وتا تسټیفای کړه شاهدی دی وکړه تاسو نو خلک بیا سو کوی بیا موږ په پښتنو ودان کې د دې وجه په پښتنو ودان کې څوک دوی کوي پردای دشمنی په سره وستلی صحیح ده کوي دشمنی او کوم مرض باندې وکړه نو په دې باندې ټریک ملاوي ټریک ملاوي میسج ورته ور پاس کی چې نو بس بیا ځان له قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ومنه نو په نیکسټ پېښای کې د کنفرمیشن لپاره چې کله هغه مدعي کور او سره رابطه وکي وایي بس زدا دشمنی په سره نشم راوستي معذرت ورته وکي وډرا کی پر بیان سم کی هغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړی صحیح خوشبازي امور هغه دي چې په هغه کې د دوه خدوم ضرورت نشته یو وخت د غوایل لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شو کمړ پیدا شو کمړ پیدا شوی د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو ولا غسل شتا نو ولا کفن شتا نو ولا جنازه شتا خبر دین کړه بس سړی به یوسی او د مسلمان قبرستان کې به دفن صحیح او کده را اوته د مور د خېټه نه ژوندې او سمره ژوندې که عادي طریقې سره روان نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستي نو که په عادي طریقه را روانه نو چې دې تر دې تاسو نوم وای ورته تر دې نامې پورې چې راوته نو ژوندې او دې نه پس مرش که تر دې راوته ژوندې او بیا مرشو نو حکم دې مړ دی حکم دې سره د مړ دی جنازه نشته مسنون کفن هم نشته بس یو کپڑا کې به بند کې او یو به سي او دفن وکي خبره دین کړه او که تر نامې پورې چې ډیر وطن لا ژوندې و خو د نامې نه بعد بیا مړ شو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجي کیږي ځکه د دنیا ته ژوندې راغله ده د دنیا ته ژوندې راغله ده که په غیر عادي طریقه باندې را روانو په وړاندې او سر رسته کله بچی دا څنګه پیدا کی په وړاندې او سر رستوي نو په دې حواله چې کده تر نامې پورې ژوندې راوته نو تر هغه پورې ژوندې او بیا ورستو مړ شو نو دې مړ دی دې به څنګه کنسیډر کیږي مړ او کده تر سینې پورې ژوندې راوته ځکه دا وایټل پارت دې غاړه بچا روان دي نو تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوندې ویني ژوندې دی خو دا غاړه چې روان دي نو تر سینې کده ژوندې راوته سینې پورې کله راته نو ژوندې و د سینې نه بعد بیا مړ او په جنازه کیږي د میراث حکم ورته متوجي کیږي صحیح اوس د دې پته وسو کور کوي چې دې تر فلاني وخت پورې ژوندې و
یا ژوندې پیدا شوی دی خو چې څنګه پیدا شو نو فوراً مړ شو ځکه په دې باندې ډېر احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله اهمه ده ځکه بلا ډېر خلک هغه دا کلیم بیا مني نه وای نه ژوندې نو پیدا شوی مړو ځکه ژوندې پیدا کې پلارې مړ شوی دی او د مرګ نه 2 میاشتې بعد د پیدا شو اوس که مړ پیدا شو خو میراث ورته منتقل کېږي نه میراث ورته منتقل کېږي نه نو دغه مورې چې کونډه شوې ده هغې ته به صرف د خاوند په مال کې حصه ملاوېږي څه کې ملاوي د خاوند د مرګ نه بعد ورته مال کې حصه ملاوېږي خو که دا زوی د خاوند د مرګ نه بعد ژوندی راووته د 1 منټ دپاره یا د نیم منټ دپاره او دا پروشه په کوټ کې چې دی ژوندی و خو بس 1 منټ بعد مړ شه نو اوس د هغه پلار مال ټوټل به د زوی په نامه باندې منتقل کېږي د محکمه مال او د روینیو په کاغذونو کې لمنون کې خدای شي او د په نوم باندې به هغه پراپرټي هغه منتقل کېږي خو چونکې دی مړ شو لهذا د ده نه به مور ته حصه دي بیا د ده نه به مور ته حصه دي نو اوس د هغه ښځې د هغې کوم لیورونه تاسو لیور وایئ د هغې کوم لیورونه چې دي د خاوند وروڼه یې هغه دې خبرې ته تیار دي چې دغه ښځې ته چې پردی ښځه ده اوس زمونږ ورور مړ شوی دی دې ته دومره حصه نور هم لړه شي او نو خو هغه وخت میراث مسله متوجه کېږي صحیح ځکه چې څو پر پلان ژوندی خو میراث منتقل کېږي نه میراث خپله منتقل کېږي سړی مړ شي خبره ذهن کې رال نو اوس په دغه باندې دا دومره اهمه مسله مرتب کېږي خو بیا هم په ګواهۍ کې دغه ایک یوه ښځه دایي څوک دایي چې بس صرف دا ثابته وي چې دا ښځه دروغجنه نه ده ځکه خو بیا شهادت مسله ده او که لس شهادان هم ته بوځوي 10 واړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وایي نو دا قاضي خو د 100 کسانو هم بیا شهادت نه قبلوي صحیح هغه قاضي ته په عدالت کې دا ټول 100 واړه د خپل ځامن نه وځي خو به دا نو دروغجن دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل نو چې کله د ګواه خبره مونږ کوو نو د هغې متعلق دا پروه مې چې دروغ نه وایي د دروغ نه وایي که قاضي په خپله نه پېژني نو د متعلق انویسټیګیشن کوي پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي رپورټ ورکوي چې دا کوم سړي ګواهي ورکړې ده دا اصل ریلایبل سړی دی دا څنګه دی دا صحیح سړی دی دا با اعتماد سړی دی فیبریکیشن نه کوي نو د ښځې متعلق چې دا مشهور دی چې دا ریلایبل ښځه ده نو بس د یوې ښځې ګواهي هم کافي ده په دې کیس نو الله تعالی فرمایي کیا شهیدو خلقهم آیا دوی حاضر شود پیدائش د دوی ته نو دې خو ګوره د دروغجن سړي خو دروغ ویل عادت وي د دروغجن سړي دروغ ویل عادت وي زمونږ په دا کلي کې یو کاکا خدای دې وبخي بس دا عادت دا ډېرې مبالغې والا خبرې کولې صحیح داسې خلکو ما کو دا ډېرې لوړې قسم مبالغه وایي ورته ډېرې مبالغې والا خبرې به کولې نو دا کدونه دا اوس هالوین کې 10 ځل قدمان شي او کله کله ډېر غټ غټ وي صحیح نو هغه وی داسې خلکو ته لګیاو وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا 6 فوټه وی زما غوندې د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرت نو بل طرف ته نه ښکاري نه صح اوه کمال خو هغه نور له هغه واسه دروغ وایي ناغه وی چې یو کدو نه صرف دایم نه وی چې زما باندې وسړې هغه تر یو اسوام وا لکړه به ورسره نه غلا کړم تقریبا دا د قامت د نیمه رضایته وا وی چې زما باندې د قامت سره چې دا لکړه داسې نه قودري نو نه سړی ښکاري لکړه ښکاري هغه شاته صحیح مرده خبر وکړه نو البته بل کاکاوم ناستو اقام ډیر لالیو هغه ما په بمبای کې کوم ځای بمبای کې وی التم یو دیګ تلو جوړېده څه جوړېده یو دیګ جوړېده او وی تقریبا 6 مستریان پکې لګیاو په یو دیګ باندې یو سلو شل کسان لګیاو او دې یو سلو شلو کسانو دا دیګ جوړو سټکان تا سټک وای سټکان ور سره خو دیو بل نه دومره لری لګیاو دي دیګونو کې چې د سټکانو اواز دیو بل نه وای هغه بیا حاله
نو دیړم بری سړی د دې باندې ابجیکشن وکړ ودا دروغ دی ودا دروغ دی دورا لوی دیګ نشي کېده دورا لوی دیګ نشي کېده هغه ورته نه ک دورا لوی دیګ نشي کېده دا کلو بیا څنګه پخې یا در پښتنو مشرانو ډېر لالیانو بس خو په دا حجرو کې باندې څه شپې څه کار ونه ډرامې ته کوي وجعل الملائکۃ اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر شوی دي پیدائش د دوی ته نو ما تاسو ته ویل دروغجن سړي خو عادت وي دروغ ویل مونږ وو د فلانه په دروغ باندې شپن نه وای تاسو خپل پیژنې شپن څه ته وای وښ کوي وای کوي لټول کوي صحیح نه خوراکو کی کټ راکې بیا واپس راولي او بیا مزه د شپن وای صحیح نو ازمن کوتن کې یو ضرب المثل له وای د فلانه په دروغ شپن نه وای یعنی دروغ شپن دروغ د عادت ته دروغ د سره یعنی په خلوم نه کوي بدره سره اوځي دی خبره دین کې رااله نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا خو هبیچوال دروغ جنو عادي دروغ جنانو نو کو دی ویلو چې او چې فرشته کله پیدا کړي مونږه التو به تور دای د دې وجه مونږ ته پدې دا څه پیدا دي جنکای پیدا دي الله تعالی رسوار نه ورکړه چې دا خبره موکړه نو ستكتب شهادتو یقینا لکلی بشدا شهادت دوی اصرف لکلی بنشي ويسألون دوی نه بسوال کول شي د قیامت په ورځ باندې چې اوس د خپل پریزنس او دغه وینا چې مکمل کړي چې فرشته د برت وخت کې موږ کتلې وي د خدای پیدا دي الله تعالی ورته دا سپرو کوي دلته نو دا به یو بل عذاب دې په سټ کې پریږدي نو واپس پر سبق ته ويجعلون لله البنات او دوی جوړي الله تعالی لپاره لونه سبحانه پاکی دا الله دا ولهم ما يشتهون عجیب خبره ده دې دا تصور هډن پروت دی او عجیب خبره ده د دوی د پاره ما يشتهون هغه شی چې دوی غواړي یعنی نارینا ځان له یو جنې نه برداشت کوي ته خدای د دومره ډیر راته پدې وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اکله چې خبر ورکړي شي یو د دوی ته په جنای باندې ظل وجهه ګرځي مقصد مسودن تور شوی او وکظیم اده ډک شوی د غمنا یتوارا من القوم اده داسې تواری دی ته وای دغه وګوره چې لکه اج باندې روان دي چې ومني وي سترګې ورسره نه ملاوي یې تواری یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي دې د قوم من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی چې دې بوس ماته وای یا لکه ستوي ضرور پیدا شوی دی نو صرف دا تاسو را نمو کی دا مزوی د پاره مرګو صحیح بیا باغی فرد سده وکړه ور سره لو سره دې سوکړه نو سه ټریډیشن او یو رواج او رسم چې په خطه کې رواني سوچ دا غریوای سره نه دي هر ټول په ملامت وای اگر چې غریواج نه روای د دې وجه مونږ رواجونه پر خود نه شو چې خلکو ته زور ته نه ټینګيږي صحیح ده خلکو زور ته نه ټینګيږي زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی دی څه دین هغه شی دی چې د سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر بسوي تحفظی دای ذهن کې ریزرویشن چې کدا کار مې نو کو نو پته ورې دا دین دی او چې کله ذهن کې دا راشي چې کدا کار مې نو کو عزیزان به بسوي دا دنیا بس دا به رواج دی دا څه در وګوره څنګه بهترین شیخ رحمت الله علیه څنګه بهترین ډیفینیشن وکړه کدا کار مې نو کو خدای او پیغمبر بسوي دا دین دی کدا کار مې نو کو دنیا بسوي دا څه دا رواج دی یتوارا من القوم دے پٹ پٹ گرد د قوم نا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چدل ور کړی شوی دی او دې څه کوي ایمسکو علاون دے دا سوچ دے ایمسکو علاون چې آیا اوساتم دا جنې علاون په ذلت او پر رسوایه یعنی دې په دې فکر کې پروتي چې کدا جنې اولاد دی
کہ ژوندی مې اوس خیر د ذلت او رسوایت او مې سر ټیټ کړی خلک چې څومره را باندې بدای وای ما به سر ټیټ کړی یہ ذلت بغاړه کېدم. یو دوی معنا د آیت دار چې ایمسکه علی هون آیا ژوندی او ساتم دا جنای علی هون په ذلت او رسوای یعنی په حیثیت د اولاد به نه ساتم په حیثیت او په حیثیت د یو کنیز به ساتم په حیثیت د یو څه وینځ به ساتم از وینځ وای په حیثیت د وینځ به ساتم. مونږ وطن کې ضرب المثل وای څه چچ خزله وکړي چچ خزله معنا یعنی دا صفائی او جنټر ورک وکړي پاکي وکړي دا دې معنا چې یو تصور خدا دی. ام یدسو فی التراب یادا چې زنده درګور کې په خاورو کې الا خبردار سا ما يحكمون. الله تعالی فرمایي دا وانه تصور چې په ذلت او رسوایی ساتي او د اولاد شان ورنور کوي دا ډیر ناکاره فیصله ده او چې دا زنده درګور کوي دا خدای نه ناکاره ده. الا سا ما يحكمون و خبردار دا خدا سے خبر ده دا شی باندې مغلط کا خدای به کو باسا الا سا ما يحكمون خبردار دې ناکاره فیصله چې تاسو کوم کوئی للذین کسان د پارا لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نساتی آخرت باندې مثل السوء ناکار صفات دی هغوی د پارا وللہ اللہ تعالی د پارا المثل الاعلی ور صفات دی وهو العزیز ادا اللہ تعالی د غلبے مالک دی چې کله نیول کوي نو انتہائی قوت سره کوي دې د قوت مالک ته چې چاره سزا ور کوي نو انتہائی قوی سزا ور کوي. الحکیم خود حکمت مالک دے بلا ډیرو بدانو له وخت ور کړی سزا نه ور کوي دي کې حکمت وی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابہ اجمعین. نمبر محمد القرآن جمع الله ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته عن الليل وعن النهار صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولو يواخذ الله کچری ولی اللہ تعالی الناس خلق لا بظلمهم پزیاتو دوی باندې فوراً لکه دی خو ګوره قانون کې خداوی چې څنګه الله انفورسمنٹ ایجنسیز ته پته ولګي نو چې چا وایلیشن کړي فوراً گرفتار کی فوراً کورٹ ته وړاندې کی او کاغه په پروش نو سزا ورکړي. صحیح ده. اللہ تعالیٰ وی کمام دنیا کے خلق سره دا عمل کړی چې څنګه وایلیشن کړی افوري ونیسم تر اوسه بس کوم ژوند دی پاتې نو. صحیح زمون شیخ ته الله تعالی وی چې سړی دی خدای کیشته نه خو یې زوړ ټایم ورکوم چې چلو ټایم ولا ورکا ټایم از دی بیسٹ هیلر میبي هی ویل چینج himself. دا الله مهرباني ده. صحیح شو او بیا هم سړی نشي نو اکثریت دا ته چې موږ سړی نشو. بابا عبدالرحمن ډیر عجیب خبر وکړه وی تورگیر میں شوسپیلا حق حیران یم سیف اللہ خان داولی کا کتابہ نے اسپین گروالے رہا پتہ نہیں سے ترنگ ورکے تر اسپینی کی سیف اللہ خان سیف اللہ خان تم مخترون شروع کری دا ہندوستانیان پان خوري پیژنې کنه پان او خله تک اسرای خله تک اسرای یو مولوی څنګه پان شروع کړو خله تک اسرا مولا ذکریا ته الله ډیر ولی سره د تبلیغ جماعت بزرګ نو دا کتاب چې موږ جماعت کې فضائل اعمال صحیح دا ډیر ولی سره خطبه لطیفه هم ویلي صحیح نه هغه مولوی چې سره راځي ملاپ شو دا شی لګمن ولو یو انو بابا عبدالرحمن سوئی وی تورکین میں شوسپینا حق حیرانیم چی رحمان لانا غاقل شم نبالغ صحیح
په تور ګیره مشوسپینا حق حیرانی چې رحمان الله نه عاقل شوم نه بالغ صحیح یعنی را کې عقل راغی نه بالغ شوم ځکه د بالغ سړي خو په ډک باندې کارونه د عاقل سړي کارونه په ډک باندې ترتیب باندې هغه مونږه تاسو پورې سپینګری شو ولا تر اوسه سړي نشو چې رحمان الله نه عاقل شوم نه بالغ څه شي قصص الانبیاء خو بلاشه کتابونه د قصص الانبیاء په نامه چې ته چا یادې ولو یواخذ الله کچرنی ولی الله تعالی خلق بظلمهم پزیاتی د دوی باندې فورا نسی خو به نسی خو فورا نسی څه څه زیاته کوي ها نسی به نسی خو کچرنی ولی اللہ تعالی خلق بظلمیم پزیاتر دوی بانے فوراً ما ترکا دیا نبی پر خود پا مقدس مکبان لے من دابتیں سیو زندسر یعنی اس یو انسان بینو پر خود سزا بے والا خامخاور کرے وا ذکر دا ہر یو سڑینا زیادتی خوکی گی ان ون وے آر دی ادر کنے دی کی ہاں وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھلے کئی دوی الى اجل مسمن تریو اپوائنٹڈ ٹائم پورے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ کلچ راشیا فکس ٹائم دے دوی لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً بڑوان دکے دے سداغین یو گھنٹا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ انوان دکے دے سداغین یو گھنٹا نورستو کے دیشی او نوان دکے دیشی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ او دای جوڑی اللہ تعالیٰ دا پاراما آغشے یکرہونا چی بد منی دزان دا پارا نا اللہ تعالیٰ تا نسبت کئی دا سے شیونو چی دوی ازان دا پارا خن منی نا آغا شے دے پا آیت نمبر یو کم شپیتا کی تیر شوے دے اتا پنزوس او یو کم شپیتا نا پنزوس او اتا پنزوس وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ أَكَلَچِ خبر ورکړی یو کس د دوی ته بالأنثىٰ د جینای د څه شي د جینای چې لور دې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د تور شوی مخه تور شي وهو کظیم ادیرا دښی د غم تر دې راو پړسیږي دور غم پیراشي چې تر دې خلې راشي څه کوي اوس یتوارا من القوم دیکھو گورا کیا سر مخ میں لگ گئی تو وہ لوئی جرم میں کرے گے صحیح کرے گے لوئی جرم میں کرے گے یتوارا من القوم پٹائزان من القوم دا قومنا بولی من سوء ما بشر بے دا وجد دیرا بد خبر نا چی دتا ورکڑے شوے دے چی دا دلور خبر دیر بد خبر دے دتا ورکڑے شوے دے تا پا معاشرہ کے لوی زلالت او رسوائی لے چې سړی لور شي ته وایي نه دا سړی په خپل کنټرول کې ده اوس دې څه کوي ايمسکو غلاون چې آیا اوسات دالور غلاون په ذلت او رسوائی چې دالور اوساتي ها په ذلت او رسوائی یعنی لور بجوندای اوساتم ذلت او رسوائی ته سترګې ټیټې کم خلک به پیغورونه راکړي خلک به څه کوي هما بستر کی ټیټی کړي خیر د ذلت د ځوان می خوښ دی خو اولاد دی یو معنا اداره اځه معنا ايوم سے کو چې او ساتي دالو غلاهون الفضلت او رسوایه د دینو چې د اولاد حیثیت بول نه ورکوم د یو وینځ په حیثیت به وساتم اولاد حیثیت نه ورکوم سبو کوم د یو وینځ په حیثیت به وساتم حالانکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الابن رحمه والبنت برکه زوی رحمت د خدای دی لور برکت د خدای دی اولی کسه په لخان الابن رحمه والبنت برکه زوی رحمت د خدای دی لور برکت او برکت د رحمت نه لوي شي وي برکت دی د رحمت نه لوي شي وي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام ته صحابي راغدا ولیکل ورته وی چې زما تشی لونه دي څه شي مې صرف لونه مې دي ما له کله پاوی غصه راشي نو بد دعا ورته وکم غصه راشي نو څوک تاسو څه وایي شرع یعنی بد دعا خدای به خو بس خدای تباہ کا
صحیح بد دعا ورته وکړه پیغمبر علیہ السلام ورته لا تدعوا علیهن تاسو مکو مرګریا دا ورته دا کار کې فإن البنات فيهن البرکه لونو کې خدای برکت اچولې ده لونو کې الله برکت اچولې ده وی فرمایل هن المجملات فی الزینه دغه لونه دي چې د خوشاله په موقع باندې د خوشاله موقع شایسته کی څوک د خوشاله موقع شایسته کی یعنی څه مقصد د اجباری وادي د اجباری وادي اوس اجي غنی او جلیل دی او حمید دی توړوس غالي چې دغه موقع خسته کی د خوین دی لګیاوی کټ برابرې کمره برابرې کپڑے برابرې غاڼه برابرې لپسټیکونه برابرې فلا پرېرې لګئی لایټونه لګئی صحیح څوک شایسته کی لونه فإن البنات فيهن البرك هن المجملات في الزينة دا د شایستګۍ موقع د خوشاله موقع شایستګۍ څوک جنکای هن المجملات في الزينة والمعينات في الشدة او چې پلار باندې تکلیف راشي د غلونه دا ولا سهارا ور کوي لونه ولا سهارا کوي دوی ور تسلی ور کوي صحیح ورته بابا خیر فکر نشته خو ژوند دی ژوند کې داسې راځي صحیح او زوی اخو دوی لالی وي هغه ته ولې پتا ولګي او ورته ته په دمه کې نه نو تا دمه وکړه تر سپینې ګیرې پورې صحیح ابستر کې راوځي صحیح نو پیغمبر اسلام وی والمعینات فی الشده دا سپورټ ور کوي د تکلیف وخت او درې مې فرمایل والممرضات فی المرض چې دا مور پلا ډیر کمزوري شي د یې نرسنګ کوي زوی ته روزګاری نرسنګ کوله صحیح اکوزګاری هغه باندې بلا بلا په خسرې ده صحیح کڅنګ ته فلاس انا دا په بلا نه خلاصې هغه ورته یا به مور اخلي یا ما اخلي او دا حدیث په کړه مې وصول وسته نو صلی الله تعالی فرمایي چې ځان له خدا د مکه مشرکان یو لورو نه برداشت کوي بیا ټول فرشتي دا جنکایم غني او به خدای ته نسبت کوي په حیثیت دلونو الله وی دې شرم نه ورتي چې دا دومره پټری نه او زیلین لونو خدای له ثابتای ځان له یو نه برداشت کوي ها په خدای باندې دا دور ټریلیون او زیلین دا زموږ پښتو کې ضرب المثل دی وی د بل په کور باندې شل مل ماده هیڅ عام سړی خو یو راشي نه hebat پر راشي د بل په کور دې شل ورولي څه خیر دې په خایتا وَيَجْعَلُونَ دَيْنِ نسبت کے اللہ تعالیٰ تاما یکرہونا غچ بد منیزان دپارا یلی لولا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اوائی جبد دوی دروغ وئی چدا فرشتو تا جنکای وئی دا دروغ دی ذکر فرشتہ دا دند حلقوالی پا صفت متصف دا نه د جنکوالی په صفت باندې دا یو جدا مخلوق دی لکه دا پوډیم چې دا لکه کې جنای د دې هیڅ صفت نشته نه میل او د فیمیل ها یس وتصف السنتهم الكذب ابياني یعنی وی جبد دوی الكذب درو ان لهم الحسنى چې دوی د پاره الحسنى بهترین اجر ده بهترین عاقبت ده لا جرم الله تعالی وی د ځان د پاره د بهترین عاقبت فکر کوي چې زمونږ عاقبت بهتر ده الله تعالی وی لا جرم یقینی خبره ده لا جرم معنا یقینی لا جرم یقینی خبره ده خامخا مونږ په پښتو کې څه وایي خامخا ان لهم النار دوی د پاره اور ده وانهم مفرطون ادیب پولان دي چې کول شي اوس کول تاسو وایي په مخ کې سړې پوښکې پټېلو غره وانهم مفرطون ادیب پولان دي چې کول شي تلای قسم په خدای لقد ارسلنا تاکي سرمو لګړې دي رسولان الى امتن تامن قبل کمسکستان فزین لهم الشیطان خستکرو دوی تا شیطان اعمال دوی فهو ولیهم اليوم پس دن شیطان ملگرد دوی دلن رس ولهم عذاب علیم دوی طول دا پارا دردناک عذاب دے اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا کے شیطان دوی تا خبرون خستکرو دوی غفالو کول نونه دا قیامت پر بانے مغا شیطان یار دے سوک بے یاری خدای مرداغین او ساتی جو شیطان یار دے نوزی بکم زیتا دوزخ تا عربی و شاعر وی اذا کان الغراب دلیل قوم
اذا كان الغراب دلیل قوم سیادیهم الى ارض الکلاب. عربی شاعر ډېره خبره کړې ده. کوئی کارغه تاسو کارغه وای د تور مرغه کارغه او وای که کارغه ځان د پار رهبر کا او کارغه پس روان شي نو مردار دی بدل صحیح. کارغه بس چرته راځي مردار دی صحیح. نو خدای وایي چې شیطان په روان شوی دی دې به چرته راځي جهنم ته. فهو وليهم اليوم ندار دوی لپاره مرګره د نن ورځې ولهم ارذيو د شیطان دوار لپاره عذاب علیم دردناک عذاب. او سورہ ابراہیم کې دا واقعہ تیر شوی ہوا اصل کې سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 او 22 د دې مخکې سورۃ نه یو سورۃ یا دو سورۃ مخکې ومکتب وبرزوا لله ادوی بشکارشی لله اللہ تعالی تا جمیعا طول فقال الضعفاء فالورز بووی فقال الضعفاء ضعفاء مانا فالورز سیف اللہ خان تا پیدا طول پیدا فقال الضعفاء فالورز بووی للذین استکبروا آکسانو تا چی اغویزان لوئے گنلے لیڈرانو تا یعنی د کفر لیډرانو ته دا غي فالورز وایي. څوک ورته وایي دا غي فالورز ورته ورپسې چي دي سب وایي ورته انا كنا لكم تبعا چې مون خوستاسو پیروکار. تبع معنا پیروکار. تبع معنا پیروکار. تاسو پیروکار وایي پیرویان یاس. انا كنا لكم تبعا منغوتا دپار پیرویان فال انتم مغنون عنا آیا تاسو دفکوئے شئی زمونا دا غذاب دا اللہ نمن شئی ان سلقون لشئی سلقون دے کنسیشن مونگ پیدا کولے شئی لیکن اورتی ربانی بلیگی درے ڈگری لون دے کمولے شئی. قالو دا لیڈران بوئی لو ہدان اللہ کچھر خدای مونگ تا ہدایت کروے لہدینا کن. لو هدان الله دا خو لغوی معنا شو خدلته معنا دا چې لو هدان الله کچره الله تعالی مونږ خلاص کړي وې دا عذاب نه لهدیناکم نو مونږ هم تاسو خلاص کړي وې دا عذاب نه نو مونږ په خپل په عذاب کې نو تاسو ته خیر در رسو. سواء علینا برابر دې مونږ او تابانه اجزغنا کچره وو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیز مونږ پارا عزت نجات نشتا. نو دینه خبره ده چې بس چغه مو وایي صحیح. زمون پښتو کې ضرب المثل وایي چې کم ملمنه نخلاصيږي نو ډېر ډېر ورته خاندا چې کم ملمنه نخلاصيږي نه د لیډران به پیرویانو ته وایي چې کچره وو او که خاموش نتیجه یې وره چرته به هم د جهنم کې پراتی نو ها دا اور مشتغول ازمه دا چې اور قربانه سم بلیږي په چوغه د الله سره مړای کینه صحیح. نو دوی دواړه مشر ها زمونږ استاسو په شریک باندې یو ستر بوس ستر جنرال څه شو ستر لوی درستیس شیطان راځي چې هغه چاته وګورې هغه خو ډېر لافي والے موږ په تو کې ډېر لفظنی کوله صحیح داسه ګوره که هغه همت کول شي نو دوی به شیطان تراشي. شیطان د جهنم په دا مس کې په یو لوی د اور تخت باندې بناست چا پیره به اوري نو ته وای بابا تاسو په نیکه مدد کې دیش نو دا هغه تقریر دی چې الله تعالی بیانوي. اردو کې مونږ پیر نه کهو همې خبر نه ہوئی چې بیا دا ایکسکیوز دینو چې ما ته چا ویلی نو الله وې در توام چې شیطان تقریر اوس در توام چې داغه جواب بسي. وقال الشیطان شیطان بوئی لما قضی الامر چکل کار فیصل شی ان اللہ وعدکم چیقین اللہ تعالی وعد کرے و تاثر وعد الحق رشتن وعدا ووعدتکم امام وعد کرے و تاثر فاخلفتکم نزداغی وعدے فاخلفتکم ما داغی وعدے خلاف کرے و پا آغورز. اخلفتکم مانا یعنی پا کمرس میں وعدہ کولا پا آغورز میں دروغ بیتا استا چې په کومه ورځ دنیا کې تاسو سره خبره کوله وسوسه مې درته اچول هغه وخت مې دروغ وې دوکه مې درکوله صحیح. وما وتاسو زفالو وما كان لي عليكم انو زما پتا سبحان من سلطان حکومت
ما چرته سب فوج س آرمی مخابرات څه استخبارات دا مې در پسې در لګلیو چې په زور تاسو ما پسې کړیو. وما كان لي عليكم من سلطان او ما نو زما د پاره پتا زبان اس قدرت KGB نورا سرا خاد نورا سرا را نو موساد نو FBI نو خو بس ما خبرو کړه وسپر مې کړه تاسو را پسې روان شئ. نو فلا تلو الا ان دعوتكم بصر دا خبر وا چې ما یو کال درک فلا فاستجبتم لي تاسو داغه اجابت کو فلا تلوموني پس ملامت موای ما باندې ولومو انفسکم ملامت و اظهار قلبانی په ظاهر دې چې ما بلیم کوي ځان نه بلیم کوي. ما انا بمصرخکم نیمز فریاد اوریدون کې تاسو چې نجات درکم. وما انتم بمصرخی ان تاسو فریاد اوریدون کی زما یعنی تاسو ما سره سهلت نشکوله او زه تاسو سره سهلت نشکوله نو واپس خپل سبق تا چې الله قسم په خدای لقد ارسلنا یقینا من لګلو پیغمبران امتونو تمخ کستانا خسته کړو دوی ته شیطان اعمال دوی فوولیهم دغه شیطان دوست دوی دې مرګره دوی دې نن لزه ولهم عذاب علیم دوی ټول د پاره درناک عذاب دې وما انزلنا علیک الکتاب نو نازل کړو تا باندې کتاب الله مگر دې د پاره لتبین لهم چې بیان کے دیتا الذی آغشے اختلفو فی چی دے پاگے کے اختلاف کر دے وہدن او دا کتاب ہدایت تے رحمت تے آقوم دا پارا چی ایمان راڑی واللہ اللہ تعالی غزاد دے انزل من السمائی چی نازل کرے دو وریزنا ما انگو فاحیا جون دے کرے دا بے پدیو بوبانے الارزاز مکا بعد موت آپس دمرے دود دینا نو وچ از مکا مڑا تے ہز جون پکی نہیں صحیح هیڅ ژوند پکې نه بلکې خلک ته نوم رحلت کی چې کوم د بارونو نه کیږي اځمه کې خلک څوک دا شي دي مواشي واغلي ځان سره ځکه ژوند نشته چرته پکې چینجه هم نه پیدا کیږي ځکه ژوند نشته. ان فی ذلک تاکید سره دې کې لا آیت لوی عبرت دې قوم د پاره یسمعون چې خبر اوري وان لکم فی الانعام ار تا د پاره په مواشیو کې لا عبرت دې مواشیو کې لوی عبرت دې کم ګور چې ستا کور کې ولاړ دي کم میز تاسو میز وای کم میز چې ستا کور کې ولاړ دي گاو میز ستا کور کې ولاړ ده وښ ستا کور کې ولاړ ده غواره تا کور کې ولاړه ده شودې درکړي الله تعالی وایي چې دا شودې ته واخلې لږ ساعت د پاره یو 15 منټ لپاره سوچ وکړه دا لوی درس دی تاسو لوی درس دی. نسقیکم منگس کوتاستا مما دا آغنا فی بطونه چه پخیق ددوی کده من بین فرسن دا مزد غشایونا و تمن ادو ویننا دا غشایو او دا وین دا ذکر دا کم گیا یا کم خوراک تا خپل غواله ورک سره ورک غواله ورک همدغه گیا دا درسونو ته کنورټ کیږي غشایان ته جوړیږي وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي دا یو شی دی درې شی نه ته جوړیږي غشایان ته جوړیږي وینه ته جوړیږي شودې جوړیږي. الله تعالی اوس دا تک دغه غوا سرجری دی وکړه چې دا شودې جوړیږي کوم ځای او دار د غشایانو د وینې میس کې څنګه را رواني. نسقیکم مما فی بطون من بین فرسن د مزد غشایونا و دمن ادویننا لبنن شودے خالصا پیور خالصا نو شودو صفتم دا پکار چې دا پیور وي لذت هم علی دا چې فریس یو دا هوموجنایز او فلان فلان صفن دشتنه کشته خپل شودې ما غری شه تازه ولشي کچای ته په حقه یو بوی لري مخصوص بوی لري ها زبردست خوند لري نه ټیسټ هم زبردست دی. من بین فرس و دم لبن شودے خالصا خالص شودے سائغا پاسانه تیرے دل کی دیکھو بعض اوقات مریض دومره کمزور شي چې وبې هم تیریږي مریض دومره کمزور شي وبې نه تیریږي نو بیا ډاکټر وایي شودې ورته په سیپای باندې ورچوي ته سیپای وایي سپون باندې پسپون ځکه چې او بکم ځای تیریږي شودې تیریږي ځکه یې غړواله دی اګه څه
نو دی وجه الله تعالی ورته سائغ وي چې دا سهل المرور دي حل کړي په اسانه کیږي. نمبر اول او نمبر دویم یعنی کدا دی یخل نو تند ختمي، کدی یخل تند ختمي، کدی ګرم کړ نو بدن له حرارت غریزي ورکړي، کدی ګرم کړ بدن له حرارت غریزي ورکړي. د سلګونو بیمارو از خود علاج دی. شودي له سلګونو بیمارو از خود علاج نه چا چې تبه موږ وسو کوله شودي ولا تبه وی موږ وسو کوله شودي ورکا ها مېدا کی جلن دی موږ وسو کا شودي ولې کا هغه ورکا په داسې لکه اور باندې چې دوه اړولې کله چې وبسوم رډې رسکي هغه تیزابیت سیوا کی تیزابیت سیوا کی نو بهترین علاج دا دی چې شودي فرج کیږي کا او هغه اوس کا بس لا ختم شي. نسقيكم مما في بطوني منغس كوتا مما آغا في بطوني چه پخیتو دوی کدی من بین فرسن دغوشیانو و دمن ادوین دمیزنا لبنن شودی خالصا خالصے سائغن پاسانا تیریدن کے للشاربین دسکن کو دپارا ومن ثمرات النخیل عدم وود ومن ثمرات النخیل عدم وود خرماؤنا والعناب انگرنا تتخذونا تاسو جوڑوئی منہو داغینا سکرن واین نو دا واین دا آغا زمانی نعمتو چکر دا حلالو ذکر واین او شراب دا پس سلورم کال دا ہجرت پانے حرام شوی دی نو دیالس کال مکہ کے او سلور کال مدینہ کے دا جائز دی دیالس کال مکہ کے ذکر خالق دمر ایڈکٹو کہ اللہ تعالی دنم بیرد ویلے جو واین کل حرام دی سوکم پر خودوتیات نو پر خودے نشو رخودین نو اللہ تعالی دھیرے دھیرے تیرا غی نفرت پیدا ہوا صحیح پیدا کو کرا کرا کے نفرت پیدا کو چیر بیا سڑی نے لیوانے جوڑ کی مستقل کو پہ سوچ چھوڑو گا صحیح نبی سمود آباد اللہ تعالی ہوئے بس ویسے وقت دے مانزو وقت بھی کرا مانزو وقت نزدیکی گی نو وائن مس گئی کم از کم چھ مانزو وقت کو ڈرنک نہیں چپوئے گئی جس تلاوت کو صحیح نو ٹائمنگ والا برابر سیو کولا ٹائمنگ برابر نو دیتا وہی گریجولی اور سلولی اور سڑے اصلاح طرف تب اٹھنا صحیح بے ورطا ہوئے سمود آباد انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر عقلی نفرت والا پیدا کر سی والا پیدا کر عقلی نفرت والا دا سے پیدا کر ویرد الشراب او دا قمار بازی دا قمار بازی ہوئے گیمبلنگ چی شراب او قمار بازی دا دو دا سے شیون دی چی خلقو دا جگڑے پیدا کر قتل و قتال پہ کوشی سڑے ڈرنک شنو قتل و قتالو کی یا سڑے پجوارے کے پیسے بائی لی قمار بازائی کے نو بیا دان بانے کنٹرول نو بس سوک مڑ کی کسنگا یا شرط پغلی بانے وقت نو بڑ سوک بیا مڑ کی اللہ تعالی بنیادی باعث سو یا شراب نوشی یا قمار بازی بنیادی شیئے سو شراب نوشی یا قمار تاستہ میں لیتی فیرے کنو ویلی ومن پترے وکلی تسیف اللہ خانہ نصار دا کم چا ملمہ چے ہو نرانتنا پاسے دا چه سارا تا پورشن پخواو دا باترومونه نو سارا تا پورشن تقاضاو پورا کم نو بس تقاضای پورا کلاو چرتا ندیو آگئی کی او دسو کو انو چراتنو بس یو جماعت تا وردن واتا جلا جماعت تا منز بوکو خود سنگا امام پس حضرت سروشپاگا تک اسام امام پس ولاڑو خود امام دا پرتوک دا تردے دا خطو گنداو تور خطے ہوگی نو دا مسخو کو خود دے فکر مند دا امام خدای وارے ہوگا تلیدو چاہم منزو نکر نو سلام او گردن ورتے امام سے دا تب پلیز جامو خلقو تا منزونه نکے منزونه کے وینا ہمیشہ نکو ہمیشہ نکو دا خوی کلا کلا چی چرتا نشکی مورا روانه مخفم اخوی نالائی کے ننوی نشکیو مخفم اخوی دا نو دا خطے نو بیورتی حضر ویتا نشام کے شرابس کی وی عادت میں ندے خوچے کلا پا جوارا کی پیسے زیادی بائنم کے مار بازائی کی نو لگ دو ذہنی سکون کے پاریو گیلاح بس کو دو ورطے خدای بے خود انتقی مار بازیوں کے نو وی دو سر خوصات وقت دائی کول نو که نور توائن ورپسی سے بلد پتی ورطنے ہوتی صحیح نو دے مقتدیان ہوتے ورد مخت وی خدایم بے خوباسا بل سوک مخی کوئی کنا تا از دا توڑے ولی موستا مخی کوئی وی دے بد رزی دے چی رستی وراری خدای والے دے سپلائی پٹھائیے نو مسئلہ دارا حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان فی السیئات التجاذب یو گناہ ځان پس نور گناہوں راکاږي گناہ بچی راوړي گناہ څه بچی راوړي کنا
صحیح. یعنی که سړی ته مال حرص پیدا شي صحیح، نو دا د مال حرص هم یو ګناه ده. دا حرص پیدا شي نو دا حب چې محبت چې ده دا هم یو ګناه ده. نو یا به د سړي په ذهن کې دا شي چې دا فراډ وکړه، دوکه وکړه، غلا وکړه، کرپشن وکړه، چیټینګ وکړه، قماربازۍ ته لاړ شه صحیح. نو کای کې ناکام شو سړي باندې ټینشن راشي، ټینشن راشي ورته یو دو ګوټه وسکا سو کوس یو دو ګوټه وسکا چې ذهني سکون در باندې راشي. نو چې دو ګوټه وسکل او دې ډرنګ شو کور ترای خدای خبر وکړه نه لري طلاق ورکړ. اوس دا سور عذاب اوس د پښتنو وطن کې کار وکړ چې چا خور لږ له طلاق ورکړ بس بیا لاړې او ډز پي صحیح. نو دی وجه الله تعالی فرمایي پاغړم بنشي باندې سوچو کار نه شروع مکوا صحیح. ځکه چې ګناه دا به بچی راوړي. نو په ګناه خاموش ما پاتې کې خپلم به ګناه جوړاو شو فوري خدای جاړه او توبه وباسه چې الله تعالی دې کنټرول کړي هغه دی ورپسې به روانه دې بیا سٹاپ نشته. تاسو ته غالبا بل دې په ویلو کنه یو سړی د کور مخې ته د قدمانو بوټي کوي کدو نه کوي پمکین دا اوس چې بختی هالوین نو پمکین نو یو غټ کدو په کې اند ساتل او چې دا به مثلا چاته گیفت کړ مثال احمد تایاج غنیتا دا هغه ته گیفت کړ ناغه چا شپې غلا چر شپې غلا خیر ته دا هیڅ خبر نشته. نو زدره بعد چاته نه چیرې غلا دا چیرې وای د میز بچي د میز بچي وره نوره دې نو ته یې راځه چا ډېر ته ته وکړ پرون بل نه کدو پټ کنه رانه چلے پټ کړ. نو خو په دې بیا خاموش پاتې شي احتجاج ونه. نو په درې مرز چا غوا بوتلا غوای ته پټ کړه صحیح. نو پاغیم دی غلشه. نو په سلورم پنځه مرز ور چاجیو مړ کړ صحیح. نو خلک بوله تعزیت لراتل نو چې ته به دعا وکړې دوی ته نو د بل اوسط کې وای کدو وای کدو وای کدو خلک وای د دماغ خراب شي دي. دوی له کسانې بل تر خبره کړې دماغ خراب شي دي. دا خبره وره ده دماغ مې نه دي خراب مصیبت د کدو نه پیدا شوه ده. کله په کدو باندې نه وغلې شوی او شور مې جوړ کړل نه نو کارونه بل کېدل خو ما هغه د شي کنټرول نکړ خاموش به واده شم. دا بالکل مثال نه دی لپاره چې ګناه کوم لومبه نه نو شي هغه ځای کنټرول کړه اګنی نو بس بیا په قدم اخلي او ټوپ وې مخکې نو چې دین بیا خدای سره امتحان نشته کښته امتحان بیا خو به جوړ زینو د په مخه الله مو دې بچ ساتي. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ عَدَمِ وُدْ خُرْمَاؤُنَا وَلَا نَابِدَ أَنْگُرُنَا تَتَّخِذُونَ جُوڑَوَئِ تَاسُ مِنْهُ دَاغِينَ سَكَرًا انٹاکسیکینٹس سکر مانا نشاور سشے نشاور ورزقا حسنا اخیست رزقم اغین جوڑوئ. نو انگوران دغه سفرای یا خرما دغه سفرای یا دغه جوس وباسي شایسته رزق دی. ان فی ذلک تاکید سره دې کې لآیۃ نشان دا عبرت دې لقوم اقوم پارا یعقلون چغی حقل کوي. واوحى ربک الی النحل اللہ تعالی الہام کړی دی یعنی طبیعت کې چول دی. واوحى ربک اوصا پروردگار په طبیعت کې چول دی چا الی النحل د هنی بیز. نحل معنا هنی بیز د شادو مچای. واوحى ربک وحی معنا انسپریشن وحی معنا څه انسپریشن. اللہ تعالی انسپریشن کرے دے الی النحل د هنی بیز تا د شادو مچو تا سو ان اتخذے چی جوڑوا من الجبال پغرو کے بیوتن تاسو ورته سوای موږ ورته چته وایو هنی بیز هاي پیګه کور تاسو سوای شګرګنه ورته ان اتخذے جوڑوے من الجبال دغرونا بیوتن شگرگنے ومن الشجر اپونو کی ومما یارسونا او پا آغا بوٹو کے چی دویتا دب او پا آغا پیٹا ورطوئی او پا آغا پیٹو کے چی دویتا دپارا برابر ای. نو خلق د دې غبین د مچای د پاره شاته مچای د پاره دبې د تختېړو به دې ته مما يعرفون وصلی الله تعالی وی دا ما ورته انسپریشن کړو کني ته یو غویم چې کور کې ساتي نو پړوې تړلې نو دا په زرګونو مچای چې دې په پسوره پړو تړلې کړې په پړو باندې تړلې پر رسول تړلې نو غبین به خاور جوړ کړو
الله تعالی ما انسپایر کړی دی ورته ټیک تا په نیچر دی چې په غرو کې دای هغه شګرګنې جوړي په ونو کې شګرګنې جوړي خدا تا کوم د بیچ ورته یې دای دغه ته راتلو څه شي مجبور کړی دی الله تعالی وایي زما قانون مجبور کړی دی چې ما ورته فطرت کې شی جوړې دی حکم ورته کړی چې راځي به تخته بنا سبکه ها نو تصوره میره لار شي ما دې باندې لګا سټډي کړی دا په دې هني بیل باندې لګا سټډي کړی د دې ټول حیوانات ځان له خپل نظام دی علامه دمیری یو لوی کتاب 2 والیوم کې لیکل دی هغه ته وایي حیات الحیوان د حیواناتو ژوند حیات الحیوان هاي کې زبردست عجائب دي حیوانات متعلق بیا موجوده ساينس په دې باندې ډیر ریسرچ کې صحیح نو ما په دا ساينسي سټډي په لګا کړی دا مختلف په دې هني بیل باندې د دوی ډیر عجیب نظام دی یو خو دای سوشلایز دي دا سوشل دی انسانانو په شان څنګه ان سنس د دې باقاعده حکومتي نظام دی د دې حکومتي نظام دی نمبر اول نمبر 2 د دې کینګ نی کوینی د کینګ نی کوینی نمبر 3 د دې د کوین ځان خپل او ولا فشي په دغه هایت کې ځان خپل سنټر وي هغه مستقل جوړی دا غیر لپاره صحیح نمبر 3 هغه باندې باقاعده گارد ولاړی کوین باندې سي باقاعده گارد ولاړی بندوق بردار صحیح نمبر 5 بیا د دې باقاعده تقسیمونه شوي چې دا د کوین گارد دی نمبر اول دا دویم دا د هایب گارد دی دا دویم دا د هایب گارد دی نمبر 3 دا مخابرات دا څه استخبارات دي نمبر 4 دا چکر دي دا چکر دي نمبر 5 دا ټریولر او ترانسپورټر دي دا ورکینګ بیز دي نو څنګه ورکینګ بیز هغه زی په مليونو کیلو لري بلکې ته یو بي 19 او مینو درې وجه دا شکاریان چې شکاریان د دې هني شکار څه کوي د دې غرو کې په دې ځنګلو کې د چیرته بي 19 پیدا کی نو ورته وتا واځي رنگینا څوک رنگینا تا نو بس به فری نو بس اتار پسې رواني کله کله سو مینه ورپسې لړچې هغه هایپ ته ورسېږي صحیح نو هغه چې ډېر لری راغلی تر دې خدای نه لا ذکر د قران کې الله تعالی فرمایي چې ما هغه ته سنسر لګولې په دماغ کې دا هني بي دا مسره ګوره ها لا په خطا کیږي پس لاس میله تلره بوزا بس پرېږه دا بځي پاسن سره روانه ناویګیشن سیستم ته پکې موجود دور کې ورته ناویګیشن سیستم وای ورته وای چې after 1 mile turn to your right take an exit صحیح نو ناویګیشن سیستم پکې الله تعالی لګوره صحیح بیا اوس کله دغه هني بیز ورکینګ بیز دای چې کوم ځای نه جوس والی سوکی جوس والی نو چیزی او د نکی کله هایت دا چې رجوع سلطه ډیپوزټ سٹوری کی صحیح په متعلقه ماشين کې ورواچه صحیح نو دا تل چیکر سیوی دغه یې چیک کی صحیح هغه ورته بريت میټر لګای سوې ورته ترمامیټر نه دلته الکحال کې په ټیسټ کوي دا پولیس والا سوې ورته بريت میټر وایي صحیح نه بريت میټر هغه تر بس خپل بدن کې سره بريت میټر هغه دا څه ټیسټ کی it is or no where you had gone where from you got it what's this why you went there no sir rejection now that's a crime authority the first side tasha na باندې دوه کسان دي صحیح نو دا یو چیکینګ ټایم چې دې ټایم نه دې ټایم پورې بدا ورکینګ بیس دوی به واپس راځي نو چې هغه چیکینګ ټایم نو هر څوره کریمینل چې دې په جمع کړي نو بیا راولي صحیح نو کوین ته مخکې ټرایل لپاره سره په ټرایل لپاره نو ورته لیول وکړي چې دې کرپشن یا دې کرایم سور لیول باندې صحیح نو کله خدا سي وي چې هغه په کنفاینمنت کې واچي چې ته به وځنه باندې کنفاینمنت واچي چې ته دور ورځې پورې پر بهر نه وځي صحیح ناغه بس ته پردې جیر کې یوا وین داغه کرایم الک سختي نو داغه متعلق حکومت کې دی یو پکټ کوي څو باقاعده اسلامي قانون دی او په دې نه یو پکټ کوي لاس ولا کټ کوي طالبان ترګران دي غزنانه دي او که کرایم ډیر سخت دي ناقابل معافي نه دی ورته بس ایکزیکیوټ کوي صحیح نو او نو دا کوم دا چې وی کنه جلاد
اسو مولا سے وایو چو حکم کو نو بس هغه بیا دوا مچای چې هغه دغه پرپز د پاره یعنی مختلف ګروپ دي نو دوا مچای یوې دې د باډي نه ونیسي ابل دې سم کټ لاندې صحیح نو او دا سزا چې ورکړي ها نظام باندې قاعده کیږي نو دا یعنی دا یو مچای ته کوم دغه سیف الله خان چې دغه سزا ولا ورکړي ادا په زرګونو مچای چې هغه حایت کې هغه یو توبه وګوره خیال کوه څه شي خطا نشي غلط ځای باندې کېنه نه څه بدنه شي سره ونه کې صحیح دومره هر څه په اور ساتي اډلټریشن باندې یقین ځکه اډلټریشن د نیچر خلاف دی اډلټریشن سره ملاوټ مکسینګ د خشي او د بد شي مکسینګ دا ناکاره کار دی د نیچر خلاف دی دی ګوره قیمت ته نیچر لا امپلیمنٹ ا نیچر لا بالکل دغه څه ده یا قصاص ده او یا بیا څه ده کټینګ واوحى ربک انسپریشن کړه د پروردگار پایل النخل یعنی طبیعت کی ورتا چولې الى النخل دهنی بیستا ان اتخذ چې جوړوا من الجبال پغرو کې بیوتن کورنا و من الشجر پونو کې ومما یارشون او په هغه شی کې چې انسانانه جوړې ستاره پارا هغه بکسي څه شي نو په خوا زمانه کې بکسي نه وي په خوا زمانه کې د بکسو په ځای باندې د خاصو خاشاک د علی یو ډبه ګوره جوړ کړه د تختو نه و د سبو د خاصو خاشاک یو ډبه ګوره جوړ کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خوراک وا د هر قسم فروټونه فصل کی ننوزا داخلے گا سبول رب کے طول لارو دا پروردگار فلتا ذلولن دا طولی بطار پارا تابع کریشوی ان سینس چتا پا ہر لار روانشوی دیکھو گونا یہ چی دا حیط نا اوتی اور روانشوی پا طلب دا سکی دا جوس کی صحیح تو چی کم ایگزیکٹیم واغست ڈونٹ کیئر doesn't make difference لاشا شلمی لری فصل کی سبول رب کے ذلولا نیویگیشن سسٹم بڑی واپس راولی فصل کی سبول رب کی ذلولن دا لار پروردگار بتا تا مسخرے یخرج من بطون راوزی دخیٹ دے ہنی بیز نا شراب مشروب مختلف الوانه چی مختلف دی رنگون داغے زیڑوی سپینوی توروی براؤن وی مختلف قسم ہنیز وی صرف منطقہ نہ نہ صرف گلان ندی the kind of bees number 2 weather number 3 منطقہ number 4 گل مختلف الوانه پدے ترکی کے یو علاقہ دا هغه کې د کال 12 میاشتې وره پرته او په هغه وره کې یو خاص قسم ګلان کیږي او د هغه ګلانو یو خاص قسم جوس کی او په ټول کال کې په هغه خطه کې صرف 2000 کیلوګرام هنی جوړي سورہ 2000 کیلوګرام سوچ د هغه منطقه هغه بیوپاریان دي تاجران دي د هغه هنی هغه سره د خلکو لیست پروت خلکو سره خصوصا د عربو د شیخان چې دي دا غي لیست یو کیلو هنی چې دا په $2000 باندې ورکړي صحیح شو او هغه چې بوډا سره مخ نه ځواني کی ها یخرج من بطونها راوزی دخیت داغینا شراب مشروب مختلف الوانه چه مختلف رنگون داغی فیه شفاء للناس دیکھ شفاء دا للناس انسانان دا پارا نوز دے قوگورا پا دنیا کے واحد شے دے ہنی دنیا کے واحد شے دے پا لیکوڈ کے ہنی چه دا خرابی گی نا دا نظر کارا پرتائی بچه بوتل کې بند پرته تخرابي نه دته شي او دغه وجه ده چې د اطبابي یوناني طب ده کنه د یوناني طب والا د مختلفې دوايانې چې جوړي نو په هني کې جوړي څه کې جوړي د معجونونه د تریفل د جوارش د خمیره دا په څه کې جوړي
هني کې اوس دا هني اکچولی د هغه دوايي پارت نه دا هغه انګریډینټ نه خو هغه انګریډینټ چې هغه صفوف کې جوړ کی او معده کې هغه میاشت دوه میاشتې بعد خرابېږي چینجه کیږي صحیح لہذا هغه د محفوظ کولو لپاره وای هني کې ولاړه صحیح نو خمیره کې معجون کې جوارش کې هني په خپل نه خرابېږي بل شي خرابېدو نه ورکي هني په خپل نه خرابېږي د مون شیخ سے بوي وې د خپل بنده چې مرګره شي دغه څه فائدہ بدل درکې ګوره هغه جړی بوټي چې میاش بعد پای کې چینجه لګي دور کېو هني سره ځان یو ځای کړ ها نو اوس نه خرابېږي ځان محفوظ کړ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في شفاء للناس دیکھ شفاء د خلق لپاره ان فی ذلک تاکہ سر دیکھ الایۃ یقینا کامل نشانی او عبرت قوم د پاره تفکرون چې وی فکر کوي والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم او بیا الله تعالی مړی تاسو ومنکم بعض تاسو هغه دی يرد الى ارذل العمر چې هغه بوتلی شي الى ارذل العمر انتهایی کمزوري عمر ته کوم ځای ته بوتلی شي انتهایی کمزوري عمر ته او یا اتیا کاله سلو نیم شل کاله نو دا انتهایی کمزوري عمر ټول قوا پکې کمزوري شي ټول قوتونه پکې کمزوري شي لکه بابا عبدالرحمن سوي ها وی تو وی خیستا مخوی تور قودے شی پتیرائے کے سرے خصوص پین سڑے ہوئی صحیح چزوانے کیوں خلقوں کو تماشا اللہ سبحان اللہ صحیح اس پتیرائے کی چوتا گوری کھلے روانا رہے تک کرتے ہیں بابا خواجے میں بابا عبدالرحمن وی چې خایسته مخوی تور قودے شی پتیرائے کے سم قامت وی کوگ لرگے شی پتیرائے کے او لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي د سحر شمع تیل پکې خلاص نه ده دا ځکه نو دیم دا ځکه صحیح ا د ژمي آفتاب ها سړی ګرمه نه لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي نه بلکې کومه منطقه چې یخوي چې یخه منطقه یخه نو دا غي د ژمي آفتاب ته کې نه بدن کې حرارت نه محسوس دي ځکه منطقه یخه مته تلتی پیره کنه چې کابل نه سړی په خور تر راغله صحیح نو په خور ډېر ګرمي وي په جون جولای کې نا غریب کار کو نو سخت خولې پر روانه وي ته سورج غریب ته ګرمای ته وځي نو دین ورته وکتل وې څنګه میړه نه یې دلته ما وستا ایمان کابل کې کتل دي نه لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي هم بیتابا هم زړې شي په پیرای کې او یک سوخری لکزار نه هضميږي کسوخری کس سیف اللہ خانہ بے ازمی گی وے کسوخری لکزار نہ ہضمی گی نسس کے نس خوڑے شی پپی رہے کے او یو طرف تا سر ریگ دی بلخوا درومی سر نشتین گولے لاس نشتین گولے کا پیالے دی والا ورکڑا آیا کھلی طرف تراؤڑیا لاس داتے روانشی ہاں وے یو طرف تا سر ریگ دی بلخوا درومی پل بدن تمام پردیشی پپی رہے کے اوی مړلا خده پس د مرګ بیا ژوند دیشي مړلا خده چې مړلا خده پس د مرګ بیا ژوند دیشي خو نشته دا چې څوک ظلمې شي په پیرای کې څوک ظلمې کی اے رحمان پیری سے عاجزیدا کرستم وزړ په سوې شي په پیرای کې یا خو زمانہ وا چې خلکو له چیلنج ورکول کوشتای صحیح رستم زمان او یا کی بوډا شي صحیح نه خلک بابا دلا ته ونسه څوک ما الله تعالی دې خبره کوي چې و منکم من يرد ابا دیتا سو کې هغه دې چې دې بوتلې شیلا ارذل العمر هغه کمزور ترین عمر تا نو کمزور ترین عمر هغه ته وایي چې نسترګې کار کوي نه وق کار کوي نه ژبه کار کوي نه خېټه سیدا نه حازمه سیدا نه دماغ سیدی نه په خبره پوهیږي صحیح دیو جن پیغمبر اسلام د مانځنه باب دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر خدای ما د ارذل العمر نه بچ ساته یا الله ما د ارذل العمر نه بچ ساته چې بیا په کور کې ماشومان ورته بابا نو قرار کې نه کنه سړی هوتا دا ورکړه ځکه غریبانو تنگ شي نو کتنګ شي د یو خبره 200 ځله کوي
ځکه د ذهن سنسر خو خراب شوی دی کنه ذهن ورته نه دا خبره وستا کړی صحیح نو بیا به کوي نو ساتدار به بیا کوي نو له ساتدار به او په هر خبره کې بیکاری که پوریږي په کنه په پوریږي ځکه چې ته ذهن کار نه کوي نو هغه ژوندۍ ته غریبانان تنګ شي خپل نوسی یا ځامن یا لونه چې ډېر احترام ولوم کوي هم تنګ شي ورته بابا نه یو خو ته غلې شي کنه لذي ارذل العمر وای چې هغه تابعدار بچي هغه ورته خبر را برابر هغه تابعدار لور خدمتګار لور ځکه څنګه انسان کمزور دی صحیح څنګه چې خپل خان او د شپې غریب زوی د کار نه راغلی ستړی ستومانه اوس د شپې تک پک کوي او پاسي څنګه ته مسانن کمزور شوی دی شل ځله خو دې باتروم ته ځي نو غریب را پاسي سار بیا غسر نیولې سره خوږي کار نشي د شي سړي باندې بوج نو ته وای افضل العمر پیغمبر اسلام دعا کوله یا الله ما د افضل العمر نه بچ ساتي مونږ هم دا دعا کوو چې خدای مونږ د افضل العمر نه بچ ساتي صحیح سیف الله خان په دې باندې ته امين نه وای مرګ ته بالکل تیار ده ها نرسنګ هوم او د نرسنګ هوم په بل حال او نن دا بل څه غیر وتی سبحانه کې چې د امي الله کې خراب وږي کې بشکاري ورکوي ډاکټر پیرا ها چې د بشکاري ورکوي دا عذاب عذاب ومنكم من يرد الى ارذل العمر اباذ استاسن اغدي يرد الى ارذل العمر چديوا بوته شي ارذل العمر تا انجام دا دے لا يعلم چن پويږي بعد علم شي اپس د پويلا پيسه باندې خلکو جرګوله بوته د لوی جرګي منبرو اوس کور کې څو خبرې ته وګڼل کیږي انګام منګاوي صحیح ان اللہ تاکہ سنا اللہ تعالی غلیم القدیر علم والا قدرت والا دے سورہ یاسین نام آیت نمبر 28 پہ تھا اعلان کو ومن نعمره او هغه سوچ مون ولا عمر ډیر زیات نو نقص فی الخلق نو سر چپای کو په سټرکچر کې نو نقص فی الخلق معنا سر چپای کو په سټرکچر کې نو سټرکچر ایک نه اوس دا سره ټیټ شو وګونه شنوا اوس بولته چې وي بابا سو نه بیا هم نه پوي زکا ټول کوتونه سر چپش ومن نعمرو اچاله چې مون زیات عمر ورکو نو نکسو نو سر چپای کو فل خلق په سټرکچر کې افلا یاقلون نو الله تعالی وی خلق سم عقل نه کوي خلق سم عقل نه کوي چې قبل دغه نه مهنت کی ځان له آخرت جوړ کی چې دغه وخت خو نه خبره نه پوهیږي نه عبادت وسو کی صحیح په خبره نه پوهیږي نه عبادت وسو کی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه یعنی ایکسپلایټ پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه معنا څه پنځه شیونه ایکسپلایټ استعمال کړه پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه حیاتک قبل موتک ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه وړاندې ځکه مرګ راغی ژوند شته نو سبا ایکسپلایټ کړه ژوند د مرګ نه وړاندې وشبابک قبل حرمک ځواني غنیمت وګڼه د بوډاوالي نه وړاندې نو په ځوانۍ کې څه همت وکړه څوک ځوانۍ کې څه همت وکړه ځان له آخرت جوړ کړه نو موږ ځواني د دنیا شیطانتونو ته حواله کړي صحیح چې بیا سړی بوډا شي ټک پک نه بیا وای اوس باخرت غټم تاسو وایئ کنه چې موږ به وکړه شروع کوم شپېتون وروسته حج به کله او یا وروسته ها وایم نو با ساده ډیره خبره وکړه چې در جوانی توبه کردم شیوه پیغمبر است در دیات سے فلا خانه کنا در جوانی توبه کردن اج غلی کا دیات در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است
وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. اب یا پرہیزگار تو کہ عمل سے کرنا کہ کولے کسی گرگ چې خلق زناور ته په ځنګل کې تنګ زناور مخه تیرې دي نو صحیح هغه گرگ اوسه مخه ته لومړ روان دی کيوټي روانه ده بل شي روان دی بل شي روان دی صحیح دی اوس پرهیزګار دی اوس نه روانه کې چې عمل نه کوي ځکه عمل نه کوي پاسې دې نشي انسان لګوي ارزای نشي پاسې دې مودلی کدا څنګه چې در جوانی توبه کردن شی وې پیغمبري وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. تو پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ وہ شبابک قبل حرمک ځواني غنیمت وګڼه د بوډا کې دون وړاندې او دریم وصحتک قبل مرضک صحت دې د بیمارانو وړاندې غنیمت وګڼه ځکه بیمار سړی بیا کار نشي کولای عبادت نشي کولای چې صحت جوړي دا صحت استعمال کړه د خیر کار سلورم وفراغک قبل الشغل کا فارغ وقت دے هغه غنیمت وګڼه د مشغولې زون وړاندې چې به سره سبا دا فراغت نشته سبا دا فراغت نشته. او پنځم وغناک قبل فقرک مالداری دے غنیمت وګڼه د خوارای نه وړاندې ځکه ضرورت نه ده چې تل مالدار ټول عمر مالدار هغه انقلابات هغه کوم علاقه کې زلزلہ رااله خانان نوابان خلق غریبانان سره دو وخت ورای نشته صحیح دا اوس په ټي باندې وو چې داسې خلق چې په یو وخت باندې د سخان باندې 500 شپې ته خلق ناست 500 شپې ته خلق به د سخان باندې ناستو هغه وی اسمان ته ګوري چې هلیکاپټر په 100 خالص سره وغورځي صحیح غریبانان ځکه چې هغه ته روډونه نشته او د زرو سرونه نو هلیکاپټر نو چې هغه داسې دا کوي یو څو کسان ورغړي د لغړه پسې ځکه چې هلیکاپټر شي نو ورغړو نو چې عمله په کورن هغه پسې ورغړي دا الله دې رحم او ته یو ځای کې یو مړ راوځنه هغه د فنکو نو ورته کې زلزلہ رااله بل بیګا دوه درې او مستقله اوس ما کلات اپشاک دي په بیګا بیا شپږ درجه رااله صحیح نه غلو غټروج وکړي لري نو یو غر پر هغه د شپې ته کسان ته شهیدان شي جنازه ولا الله خدای بچا الله دې معافي وکړي. سورہ التین درسوں کا آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 اور 5 پیدا مکو لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړل انسان فی احسن تقویم الپډیر بهترین سټرکچر کې نو د خدای مخلوق کې دومره خیسته سټرکچر د هیڅ چا نشته لکه د انسان چې دی. الله تعالی فرمایي چې ثم رددناه اسفل سافلین او بیا مونږ هم دغه انسان واپس کړی دی لاندې د لاندو ته یعنی هغه سټرکچر. یا سبحان الله د سترګو خلقو مثال پیش کو یا سبحان الله سترګې د غزالان په شان دي سو د محبوب چې خلق تعریف کوي لکه د وسای د غزل سترګې دي وژونه سبحان الله شونډې زما د محبوب وګوره ترې شمو تارونه دي تاسو وایي کنه صحیح پوزه وګوره سبحان دیواری چین مختلف قسم استعارات بیا خلق استعمال کنا صحیح ده کنا وای روسي وګوره کمانونه دي باڼه وګوره تیر صحیح ده کنا اوس امره بندا یا سبحان الله چې په تاسو نو ووري نه سترګو تر کتو شانستا نه وګوره تر کتو شانستا دا ټول ښه شونډي اوس نه وړي دي هیڅ د کار نه دي الله یې څومره دردناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا سورة تلاوة على الليل وانا النهار. ندا دعاو کې مثال رحمت ته موږ له مسره راوړل ده الله تعالی دا قبول کړي الله تعالی دې ډېر اجر ورکړي او دا باندې نه عبد الله راوړل نو بس هغه هم کافي د ثواب دا کوڅه پر دی هغه په ثواب کې کړی شي
वसल्लल्लाहु तआला अलैहि